अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو، زه نوید بهزاد د مردان نیوز پی کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به ژوند به مو ښه تېرېږي. ګرانو کتونکو، نننۍ ویډیو چې کوم دا د دې جوړولو مقصد دا دی چې کومو خلکو یوټیوب چینل سټارټ کړی د خپلو یا سټارټ کول غواړي، نو هغوی ته پکار دي چې ډېر زیات د همت او حوصلې نه کار واخلي. ګرانو کتونکو، تاسو ته به دا هم ووایم زمونږ چینل چې کوم مردان نیوز پی کې، نو دا مونږ په 22 مارچ 2021 کې سټارټ کړو. تقریبا دا نن هم 22 تاریخ دی، نو تقریبا 2 میاشتې برابر شوې دي او نن مونږ دا ډېر په فخر سره ویلی شو چې ستاسو په ډېر زیات سپورټ باندې مینې او خلوص سره مردان نیوز پی کې چې کوم دی دا مونټایز شوی دی. نو ګرانو کتونکو، د دې ویډیو جوړولو زما صرف مقصد دا و چې تاسو ته ووایم چې که چېرې تاسو خپل چینل سټارټ کول غواړئ او یا مو د مخکې نه چینل سټارټ کړي، لکه زموږ ډېر داسې ملګري چې هغوی کال نیمو شو، 2 کاله شو، 3 کاله شو، هغوی یوټیوب چینل سټارټ کړی دی خو تر دې دمه هغه مونټایز نه شو. نو د هغې په شان څه وجوهات دي نننۍ ویډیو کې زما کوشش دا دی چې مختصرا تاسو سره هغه ډسکس کړم او ستاسو شکریه ادا کړم. نو ګرانو کتونکو، د ټولو نه اول ریزن خو دا دی چې د یوټیوب څه ډیمانډز دي، څه پالیسي ده، نو هغې باندې خو مونږ عمل کوو. نو هغې کې په د مونټایزیشن دپاره چې کوم لومبنی شرط دي، نو هغه دا چې په کال دننه به تاسو 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچینګ ټایم چې دی دا به تاسو برابروئ او بیا د هغې نه پس تاسو مونټایزیشن دپاره اپلای کولی شئ. ستاسو چینل به هغې نه پس ریویو ته لاړ شي او فاینلی به هغه بیا مونټایز هم شي انشاءالله. نو ډېر ملګري داسې چې هغوی چینل سټارټ کړي خو بیا پراپرلی په هغې باندې ویډیوز نشي اپلوډ کولی، پروډکشن نشي کولی، نو د هغې د وجې نه د هغوی چینل چې کوم دی نو هغه په کال کې دننه خپل 1000 سبسکرایبر او چې کوم 4000 غنټې واچینګ ټایم دی هغه پوره نه کړی شي. نو هغوی ته زه دا ویل غواړم چې تاسو ډیلی یو ویډیو اپلوډ کوئ، که ډیلی نه نو په 2-3 ورځ باندې خامخا یو ویډیو اپلوډ کوئ چې ستاسو چینل چې کوم دی نو دا خپل واچینګ ټایم او سبسکرایبر زر په زر پوره کړي. ډېر خلک چې نو هغوی څه ویډیوز اپلوډ کړي، یو 2 میاشتې 3 میاشتې بیا ورته زړه ووایي او بیا یې پرېږدي. داسې خلک هم ما لیدلي چې ډېر زیات ویډیوز یې اپلوډ کړي دي، لکه 200 300 400 ویډیوګانې، 200 ایون چې ما داسې لري چې 200 ویډیوز یې اپلوډ کړي خو بیا هم چینل مونټایز نشي. نو د هغې په شا چې کوم د ټول نه غټ ریزن وي، نو هغه دا چې یو خو د هغوی تمنیل نه وي. تمنیل ډېر انټرسټینګ پکار دی، ځکه چې تمنیل چې کوم دی نو هغه ویورز چې نو هغه اټریکټ کوي او هغوی بیا ویډیو باندې کلیک کوي او ویډیو ګوري. نو که چېرې تاسو ښایسته ویډیو جوړه کړئ خو ښایسته تمنیل تاسو نه جوړ کړي، نو ستاسو ویډیو چېرې هم ویورز چې کوم دي ځان ته اټریکټ کولی نه شي. نو د تمنیل خیال وساتئ. او بل دا چې تاسو له پراپرلی ایډیټینګ درځي. نن سبا خو دا هم رواج دی چې کله ویډیو ریلیز کیږي نو د هغې نه سټارټ کې د هغې یو لنډه شانتې ټیزر یا پرومو یا ټریلر ټایپ ویډیو چې کومي د 1 منټ یا 30 سیکنډ یا 40 سیکنډ هغه چلیږي، پس د هغې بیا ډیټیل ویډیو مونږ ګورو. نو دغه هم یو ټرینډ نن سبا روان دی، دغه هم خیال وساتئ. او نور چې کوم دی نو تاسو د ټول نه غټه خبره دا چې تاسو همت او حوصله وساتئ، ځکه چې دا دونه آسان کار نه، دا د زړه وینې څکل دي. د زړه وینې څکل مطلب باندې به تاسو پوهیږئ چې دا ډېر زیات صبر آزما کار دی او ډېر زیات محنت غواړي. بل دې له به تاسو پراپرلی ټایم ورکوئ، تاسو به دې له خامخا ډیلی ټایم وباسئ، 2 غنټې 3 غنټې 4 غنټې. بل دا ویډیوز چې کوم دي چې کله یوټیوب ته اپلوډ شي نو بیا د دې یو قسم تشهیر یا شیر د دې پکار وي چې دا شیر شي په فیسبوک باندې د لینک یا ټویټر وغیرہ باندې د لینک شیر شي، نو هغې سره هم
ویډیو چیرې نو هغه زیاتره ویورز ته ورسي او هغوی دغه طرف نه موږ ته ټریفک را شروع شي. نو دا یو څو خبرې وې چې ډېرې زیاتې ضروري وي، نو دا مې ضروري ګڼل چې تاسو سره شیر کړم. او ګران کتونکو یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم، د زړه له کومې مننه کوم د زه او د مردان نیوز پی کې چې کوم څومره ټیم دی د هغې ټولو طرفه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم، ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو مونږ بھرپور سپورټ کړو او مزید هم تاسو مونږ به سپورټ کوئ انشاءالله. زموږ کوشش دا وي چې تاسو دپاره ښه ویډیوز تاسو لپاره راوړو، نیوز راوړو ستاسو لپاره، کوم چې موږ سره سوشل سټوریز دي، انټرویوز دي، کوم چې موږ په خپل چینل کې تاسو لپاره اپلوډ کوو. نو کوشش به زموږ دا چې ښه پروډکشن تاسو لپاره وکړو. انشاءالله د نوي ویډیوګانو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم. د لوی الله په امان.